دا داسې یو نسخه ده چې دا تاسو عام هم استعمالولی شئ د معدې د ګیس لپاره. او اوس د روژې میاشت ده، نو اکثر خلک روژه ماتي کې ډېر زیات ګډوډ خوراکونه وکړي، نو هغې سره چې دی په معده باندې بوج راشي، ګیس یې جوړېږي، ډرکې ورته راځي، خولې له تروي تروي اوبه راځي، دغسې خېټه وپړسېږي. نو اول خو پکار دی تاسو اعتدال سره خوراک وکړئ، سموسې پکوړې دي خوراکونه ځان وساتئ او برابر خوراک وکړئ. خو که نه چېرې تاسو مجبوره یې د خوراک نه او ډېر خوراک تاسو کوئ، هیوي خوراک کوئ، نو هغې لپاره ډېره بهترین نسخه د خیم کورنۍ نسخه ده. د اجزا چې کوم دي دا ټول ستاسو په کچن کې موجود وي او ډېر ارزانترین نسخه ده. خو دې سره دا فایدې ملاویږي که نه، تاسو ګیس بدهضمي سره ختمیږي، تیزابیت سره ختمیږي، خولې له تروي تروي اوبه راځي هغه سره ختمیږي، بل دې سره هاضمه راځي. او تاسو چې دا نارمل روټین کې استعمالوئ نو سره هم ستاسو معده به ټیک ټاک وي انشاءالله. الله دې نه کړي ستاسو د معدې سنجیده مسله وي، څه انفیکشن وي، زخم وي، نو تاسو له بیا پکار دی ډاکټر ته لاړ شئ، هسپتال ته لاړ شئ. خو که نه چېرې تاسو معمولي مسله وي، لږ غونې خوراک وکړئ، هغه در باندې بوج شي یا خوراک لږ ډېر وکړئ، یو ټولو کې خلک خوراک وکړي، نو هغې لپاره دا بهترین نسخه ده. او دې کې دا اجزا یې تاسو ځان سره نوټ کړئ. ګورئ په دې کې دا پودینه 3-4 ډنډره 3-4 ډکې دا کافي وي. ورپسې عام شنچې چې کوم ملاویږي هغه وړه چمچ چې کوم وي هغه کافي ده. دا 2 اجزا شو، پودینه شوله او شنچې شوله. دریم چې کوم دی جز دی هغه د سونف، کاږه چې ورته موږ وایو، بادیان هم ورته ویل کېږي، فینل سیډ ورته وایي، دا هم 1 چمچ کافي ده. دې کې به دا احتیاط کوئ چې کوم اصل حالت کې کاږه راځي نو دی خپل خړ غوندې رنګ وي هغه به اخلي. دې کې چې کوم رنګین رنګ وي اکثر ډېر زیات زیړ وي، نو هغې له رنګ ورکړی وي هغه ښه نه وي، صحت لپاره مضر اثرات لري. نو دا 3 اجزا شو، پودینه، شنچې، کاږه، سونف یا بادیان، 1 نیمبو او ادرک ټوکړه. دا څومره مقدار دی؟ نو مقدار دا 3 ډکي پودینه، نیمه چمچ شنچې، 1 چمچ کاږه، د 1 نیمبو رس او 1 ټوکړه، دومره ونې ټوکړه ادرک سپین شوی او ټکولی شوی چې له ونې پرې شوی وي چې دې رس په هغه چې کومه قهوه تیاروئ تاسو هغې کې حل شي. نو دا دې اجزا شولو، 15 اجزا دي او ډېر ارزان دي، د عام کچن کې موجود دي. خو د دې قهوه چې تاسو استعمالوئ، 1 کپ قهوه تاسو روژه ماتي نه پس کوئ، 1 کپ قهوه تاسو پشمني نه پس کوئ. پشمني نه پس چې دا قهوه وڅکئ تاسو، د ورځې به تاسو ته بدهضمي نه کېږي، معده باندې بوج نه وي، خولې له مو تروي تروي اوبه نه راځي. او د روژه ماتي نه پس چې وکئ نو انشاءالله ستاسو به هضمه راځي، خېټه مو پړسېږي نه، ګیس بدهضمي تیزابیت دا مسله به انشاءالله نه وي. نو اول به تاسو داسې وکئ چې نیمبو به پرې کئ، دې نه چې کوم دا زړې دي دا تخم دی هډوکي دا به ترې لرې کئ. صحیح شوله؟ نو 1 نیمبو رس چې کوم دی هغه دې نسخې لپاره کافي دی داسې طریقې سره. ښه، ادرک چې کوم دی، ادرک 1 وړه ټوکړه کافي ده. ګورئ دومره ټوکړه ادرک چې کوم دی هغه دې لپاره دومره ټوکړه ادرک کافي ده. صحیح شوله؟ دا برنۍ پوستکي به ځینې لرې کړئ، خو دې کې به احتیاط کوئ کوم ادرک بازار کې ملاویږي ډېر زیات چمک وي، تک سپین وي، هغه به نه راخلئ. هغې له څه خاص قسم اوبه ورکړې وي، تیزابي اوبه وي چې هغې سره هغه صفا ښکاري خو هغه صحت لپاره ښه نه او تیزابیت جوړوي. دا چې کوم خړ غوندې ادرک وي، کوم خپل اصل رنګ کې وي، نو دغه به تاسو راخلئ او د ادرک به تاسو داسې سپین کئ، نرۍ نرۍ ټوکړې داسې تاسو ټکولی هم شئ. صحیح شوله؟ او داسې پرېښولی هم شئ. داسې پودینه چې کوم ده دې نه به 3 ډکي راواخلئ، 3 ډکي کافي دي. پودینې ته به داسې کوئ چې تاسو به دا اوبو کې ښه ساعته پورې دا وینځئ، ځکه چې دې چې کومې پاڼې وي، که هغه پالک وي، ساګ وي، که د پودینې وي، نو دا داسې څیزونه وي چې دې کې اکثر شګې نښتې وي، نو صحت لپاره ښه نه. دا به اوبو کې ښه کافي ساعت لپاره اوبه کئ، اوبو کې به وساتئ چې دا صفا شي. پودینه به تاسو 15 منټه اوبو کې وساتئ داسې چې دې نه کومې شګې وي هغه صفا شي، او نو هغې نه پس به دا قابل استعمال شي. خو داسې سونف دا به هم له ونې صفا کئ چې دې کې کوم ډکي وي یا داسې نور تخمونه وي هغه ترې لرې شي، ځکه چې نور تخمونه دې کې راشي نو هغه بیا له ونې تریخوالی هغې سره راځي، نو دې نه به ډکي یا چې کوم نور تخمونه یې به هم ترې لرې کئ. اول به تاسو 1 کپ اوبه دې کې واچوئ، 1 کپ یا 2 کپ، دې نه سیوا نه. اول به ټول نه شنچې واچو، نیمه چمچ، 1 چمچ کاږه یا بادیان دا به پکې واچو. ورپسې ادرک ټوکړې چې کوم موږ سپینې کړي دي هغه هم دې نسخه کې واچو. ورپسې موږ چې کوم پودینې پاڼې موږ وینځلې دي سره د ډکو هغه به دې کې موږ واچو.
او ان شاء الله دا تاسو استعمال کړئ، تاسو به اندازه ولګي چې یاره دا څومره فایدهمند څیز دی. او چې روژه ماتې نه پس دا تاسو وڅښئ نو بدهضمي، د خېټې درد، زړه خرابېدل، سر چکر راتلل، هغې کې هم ډېر ښه کار کوي. د چا بي پي های کېږي هغې کې هم ډېر ښه کار کوي. هاضمه د چا نه راځي هغې کې هم ډېر ښه رزلټ ورکوي دا انشاءالله. کم از کم دا به تاسو 10 منټه داسې وساتئ چې دا ښه وخوټ کېږي، دې نه دا رس وځي د ټول څیزونو نه، او د دې نه دا جوشانده یا د قهوه تیاره شي، نو دا به انشاءالله قابل استعمال شي. قهوه یا جوشانده زموږ تیاره شوله او دې کې په اخره کې یو نیمبو چې کوم مګه ایښی و د هغې دا رس دا به دې کې نچوڼ کړو. او دا قهوه چې کوم ده مکمل اوس تیاره ده، دا د څښلو قابله شوله. دا قهوه چې تاسو څښئ د پودینې، ادرک، سونف، کاږه، نیمبو او شنه چای، د دې دا قهوه چې تاسو څښئ انشاءالله ستاسو به ګیس بدهضمي نه کېږي، تیزابیت به نه کېږي، روژه ماتې نه پس چې کوم تکلیف وي د معدې هغه هم نه کېږي انشاءالله. او څومره د معدې وړې وړې مسلې به دې سره ختمېږي. دا خپل عادت جوړ کړئ، روژه کې روژه ماتې پسې استعمالوئ، پښمني کې هم استعمالوئ، او چې کله روژه ختمه شي نو داسې هم تاسو استعمالولی شئ، هېڅ نقصان نشته دی او فایدې ډېرې زیاتې دي. امید د ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. ملګرو داسې مستند معلوماتو باندې ویډیوز کتل غواړئ د صحت متعلق، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.